چې یو سړی و خر ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته، نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته، چې ملغلره بیا مونته، نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي. نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو. چرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده، دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې؟ وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رایستي دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی، او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه، او اوس په یو منډه روان دی، چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده، او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت. لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی؟ دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی، داسې بند دی چې اسمان کې ګړګړ وشي، نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله یې پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي، نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي. که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه، نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي. د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ. او که دې سپی حرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم، نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي، خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي بیا. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد، کاسه چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. وای د انسان دا سترګې دي دام د حرس نه ډکي، خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی، چې نور راشي ورپسې نور وی. تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپی چې دویم ساس کې ته خوله وازه نیولې ولري، نو قیمت کم شي. زما عزیزانو، بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده، خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي. دې جوهري ووی چې ما سره شته،
منډه کړې ده او بکس راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګوري ملغلره 2 ټوکړې پرته وه ماته وه دی جوهري ورته وایي چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خرواله اچولې وي نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کني زه به خره ته غاړه کې نه اچولې نو اوس ما ته ولې شو ما ته ځکه شم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ که خرواله زه د خره غاړه کې هم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو تزی او په عذابونو کې مبتلای خو هغې ته قیمت نه دی معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم نه ورته قیمت معلوم دی د قرآن نه ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بدبخت قومه څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي ملک د ملک به ښه ورځ نه ګورئ ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده ملک د ملک به ښه ورځ نه ګورئ دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي دا خلق به څنګه خو قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی دوړې پې پرتی وي ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وی که نه وی قرآن خو به وشلی لږ که نه دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې کیږي به څه اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وایي نظام اسلام چلول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وهه په نظام اسلام اول ځان پوه کا بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي ها کو کولو والا ډیر دي لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرېښو صحابو ته چې زه درنه لاړم او دا امانت دی که دا امانت هم خیانت کو خو غرق یی او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بمبالائی سردار کونین وفات شو اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے اہل مکہ و اہل مدینہ کے زه افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قرآن هیر شو په چای درنه قرآن هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قرآن هیر شو قرآن خو اصل قانون دی اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ادخلوا فی السلم کافہ
الله وی داخل شي په ټول اسلام کې، داخل شي په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. نن دا خبره څنګه کې چې سخوشو کنه سخوشو کنه سخوشو سوشو راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې، نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډلې سمې نه شوې. یو ډمه د هغې ته ملک ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ ملک. نو ملک ترنم زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. دا ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی، نو کله به یې چې یو شراپ شي داسې. ملک ترنم بل به څوک څه ګرمه. تاسو سال جوړ کړی دی په کورونو کې. د ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ به په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. هغه کورونه نن د ډنتوب اډې دي. هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چا نه بګیا وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد. د قوم سال دی، د حکمران طبقه سال دی. کیږي بس پاکستان یو مسئلې ته پاتې دی چې مولا نه تپوس کوي چې جی کا ووټ ورکو که ورنکو. زه څه خبرې، ما ته څه پته ده؟ ووټ ورکو که ورنکو، ووټ ورکو که ورنکو. ته تر اوسه نه یې پوهېږ سر دې د چرګانو چټو شه. ته تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې اوس دې د مولا د پیازه زوی ځان نه جوړ کړو، ووټ ورکو که ورنکو، ووټ ورکو که ورنکو. واورئ تپوس رانه چا وکړو، دا دېرش وړه غاښونه په دې سوک پې ماتو. زه د داسې بې ضمیره قوم ملا نه یم، زه د داسې بې سړیتوبه قوم ملا نه یم. د دې د اسلام سره څه کار دی؟ دې خبرو اسلام سره څه کار دی؟ تاسو د کومه داسې په اسلام مړه مړه یئ چې هله په دا یو ټکي کې چېرته ګناهګار نه شي؟ خپل کار کوئ، کار. سهاره راسې ما نه څوک تپوس کار کوئ، درته ما نه تپوس وکړه. کوم قوم چې تر اوسه نه یې پوهېد، دې نه پس به ته څه پوهېږي؟ وایي مار چې سوړې لره ورشي هغه هم سم شي، ته د ګور غاړې له راغلی سم نه شي، سم نه. نظام اسلام وایي څه ته؟ نظام اسلام معنا څه ده؟ نظام اسلام دې ته وایي اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېوت. امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وی چې زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی. تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یئ، تاسو څه کار دی؟ امیر به زمونږ د مدینې د خلق. جګړه وه، جګړه وه. بیا ویلې منا امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکې وي او د خلق وي، او یو به د مدینې د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسېده، غوږ کېده، یو حدیث واورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث واورئ.
قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الائمة من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه. نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا. دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صادرونه پوگا چولی بازار تروان. عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادر خرصوما چې بال بچ لپه سوړه واله. هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو. اوس صادر څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي. وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار راوړ. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی شي. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه. د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه. د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام. چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي نو زه ورته نه لاس کوم. نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے واہ واہ نظام مصطفیٰ واہ واہ نظام اور سره دبلې غږی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د هغه دبلو سره اغستی کیږي چې هغه به وي
چې کوم ځای دا आवाज هم رسي هلته د خدای لعنت وري. نن په ملک کې وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه دي ورسره تبلیغ کوي. سانجام به د دې قوم وګوره که تاسو یې پلان عربو کې کیږي او پلانی کې کیږي عربو کې کیږي عرب د ځان لغرق دي ټول 10 لکه یهود دي او ټول عرب په مخ کړي دي بیړۍ ولا تباہ. په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وخایه چې 10 کاله وشو قبله اول بیت المقدس دی یهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه کړي. دا غي پیسې خو ټوله تاو ما وخوړي دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په 3 او 4 لک روپے یو مارغان دلته تفریګاونه جوړ کړیو مونږ ورته تالاونه جوړ کړیو چې راځه ورته بربند لام وای هر شی به کې ملایي. عربو خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت. عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وایو سرونه قلم کوي. حضرت عمر ورته راغی لږ نرمي کوا پیغمبر خو به نرمي کولا. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کولا نو هلته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر او یا به اسلام. دیته وایي نظام مصطفی دیته وایي نظام اسلام. 102 سال د ابو بکر حکومتو 102 سال. عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه و د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی بس یو خوا چې ململه به د دې پای راو باسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شم دا به د کفن وي. زما عزیزانو چې مړ کېده لوړې ورته ناسته وه بی بی عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابوبکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه 100 عمر فاروق ته داخل کا سٹور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام.
داس دیته وی نظام اسلام. د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو. چې امیر شو څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناست دی، کمیس ته ټاکی ګڼي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړ چې این خلیفۃ الاسلام، د اسلام امیر چرته دی؟ خلک ورته دي نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناست دی او کمیس ته ټاکی ګڼي. چې دی ورغی، عمر فاروق ورته داسې وکته، خو چې وی کته نو هغه باندې لړزه ولګېده، پا سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف، راشه یریږه ما. ولې؟ ورته زه سفیر یم صاحب، دا کاغذات مې راوړي دي، خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرې ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست، خالي په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو درې څلورې جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي، لارې شوکوي، دا مونږ څه بلاوالي. نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو یې په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی، کلال و لوښي خرڅ کړي و، لخته ورسره وه. چې راغی دا اجړا ورته وایي چې کلال کاکا وی ودرېږه. وی ولې؟ وی مونږ غلیو لار شو کوو. هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی، بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه، چې تړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه. منډې کې هغه نورو جړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ. هغې وی څه دې وکړی؟ ویل ویې پېژندو، مونږ یې پېژندلي یو. تاسو پوه شوئ؟ مونږ یې پېژندلي یو. مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي. دیتا وی نظام اسلام، دیتا وی نظام اسلام. یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمره دې خوره شه. عمر فاروق ورته راپاڅېد او لارې له ورته را نظام اسلام درته ښیم. په منبر ولاړ دی، خطبه وایي. یو غلام را پاسېدو، د ګریوان نه یې ونیو، منبر نه یې لاندې را کوز کړو. ورته ویل ولې بچیا؟ وی دا د پیغمبر منبر دی، ته په دې خطبه نه شې ویلی. په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف. ته ظالم یې. وی چې ولې؟ وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې، مام تی کمیس جوړ کړی او تام تی جوړ کړی، زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی، معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې. نو تا امیر المؤمنین نه یې، ته ظالم یې. حضرت عمر لاندې ولاړو، دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې، او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی؟ پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی. چې غلام ته دا خبره وکړه، ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع کړه. دې ته وایي نظام اسلام. ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوره شه، یو بابو ته به وایې چې او بابو صاحب دې خوره شه. دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې چوډي په دې ځای
देखो राशा चपड़ासी थे भी था सूख दे पागल बच्चे बाबू साहब लग बाहर राशा ओ बहु वेले सही निजाम इस्लाम दे तवई जामीरुल मोमिनीन तवई जो उमर फारूक का देखो राशा पमंडा वाला रात मासूम गए के ورتلو عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورتل د هر چا دپاره دی هر چا دپاره وی هر چا دپاره دی وی زما د هغې کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی ویزا بی بی په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد روغختو وزما قانون دا ده د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډیر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چرې معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غورځېدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ویل بچیا کته مړ شو او مونږه خاخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د درو وهلي زخمونه ورته وخایا